تمانچه ښکته کا او زروک شه. زما علاقه کې بل څوک بدماش دی چې زما کسان وجني. ستا څه کار و چې تا پردي غول په خپل سر اخیستل، که نه پردو ښځو ته خپلې نمبرې ډېرې. دا یې کور دی بوس. د هغه کس کورم معلوم کو. د هغه نوم اسلمی دی او په خپل وخت کې هغه غټ ګونډه پاتې شوی. بشیر استاد دا ولي ستا ښځه او بچي ما غوا کړي دي. هله پاپا راغی. ملګرو وینسئ الټی ځوړند کوي. دا وزنن میانو ته اچومه. زه په خپله علاقه کې بدماشي نه منم. دا زما علاقه ده او په دې علاقه کې به صرف زما بدماشي چلی. ته ډېر کم عقلې اسلمیه. تا حماد لالا سره بدماشي اغستې ده. اوس کونه ټینګه که ورته. وینسئ تشپاڼو. وای کنه تورې په ګویو ویشتم. اسلمیه شابه چې ځو. صبر وکړئ زما لږ کار پاتې دا کوم بیا ځو. اسلمیه پرېته راځه. دراله مځان تیار کا پرېدم دي نه. اسلمیه بچې که پرېده راځه. ستا دومره جرأت او زما دومره جرأت واخله. کونه ټینګه کا پوډریلا. نه پرېږدم تا سردارم. اسلمیه په کونه کې دې چینګې دی چې داسې خلکو سره پنګې اخلي. تاسو ټول بېغمه شئ. دې ته دلته ما چل خو دا زما د روټین کار دی. دلته زه په دې کونه کې سور مرچکې دوړم خو صبر وکړه. اسلمیه دا کسان چا وویشتل؟ ما خو څه ونه لیده. ولې تاسو ته زه کم عقل ښکارېدم څه چې یوازې راتلم؟ ما د مخکې نه پلین جوړ کړی و. اسلمیه بیا تاسې غولونه لړې. کنې زما خو څه ستا د دې بچو په دغه کې اوس مونږ توت توری شوي وو. د دې نه خو ما غټې غټې لانجې هوارې کړې. دا خو وړې دي. ځئ چې زه کور ته هسې نه چې هغه سپي بیا راشي. هلکه خرپاړو ته خو ډېر زیات خوش نصیبه یې. پلار دې خو خبرونو کې راغلی و اورې او خبرونو کې راغلی و. خدای خو ټول کچالان مونږ ویشتي. تاسو خو د څه نه خبرېږئ نه اورې. یاره خرپاڼو داسې کوټه کې تا اورېدلي نه دي چې د مار بچی ماري. په داسې ګونډه زما پلار و نو هسې به مې په دې روډونو ګندګیري کوله او چوکراګانو پسې به مې شپېلې واله. ستا خبره ټیک ده. تا د مشرانو متل نه دی اورېدلی؟ وایي ټوپک خپل پردی نه مني. لانجې مې پلار کې او غول زموږ په سري. سکۍ لوري چېرته ځې؟ پاپا زه ځم ملګري کره. کور کې در باندې ساعت نه تېرېږي. بهر څومره خطره ده که بیا چا کوټې نو سبب کوم. نو ولې پاپا مونږ به چېرته نه ځو څه؟ زما غونډې ملګري راټولې شوي دي. پالټي ده. ښځه لاړه شه خو خرپاړو ورور دې ځان سره بوځه. پاپا هغه زه ځان سره نه بوځم. هغه زما ملګرو ته بیا نیغ ګوري او د موبایل نمبرې ترې اخلي. اوهو زه دې بچو سره څه وکړم. خیر انسپکټر صاحب څنګه حال دی؟ اوس خیر دی اسلمیه. ستا رنګ وکړو زه راغلم. ډېره مهرباني انسپکټر صاحب. تا سره مې یو ضروري مشوره کوله. هلکه اسلمیه زه خو ستا د کیس نه خبر شومه او موږ خو داسې ډارې په مجرم باندې نه ورځو او چې کله د غوا کیسي هغې کې خو ډېره زیاته لانجه یې موږ په هغې کې ګوتې نه وو. انسپکټر صاحب د څه شي مسله؟ ما خو یو نیک کار وکړو. د یو ښځې مدد مې وکړو
اسلمیا تا نه دی اورېدلي چې کوم ځای دې نه ګرېږي هغه ځای مه ګروه، دا خو زموږ کار دی او موږ په دې ډېر ښه پوهېږو. او چې په خلکو خاورې انبار شي بیا تاسو څه وکړئ یا نه. الله دا ګاډي والا ما پیسه کوي صبر وکړه چې پاپا ته ټلیفون وکړم. دا ستاسو ذمہواري ده پکار چې داسې خلکو تاسو مخنیوی وکړئ. اسلمیا د دې خلکو ډېر اوږده لاسونه دي او موږ داسې ډایرکټ په دو باندې لاس نه شو اچولی. اوس هم درته زما دا مشوره ده که دا مسله په روغه هوارېږي نو هواری که ورسره، ولې چې د دې سړي بل رور دی او هغه دا پوره ګینګ چلوي، بیا به نه وي چې زه نه وم خبر. زموږ رور یې موږ دله رورولۍ مشوره درکړه باقي ستا خوښه. هلو لورې ولې دا څه وې تا ته ما نه وې کور کې کونه ولګوه. درالم انسپکټر صاحب لور پسې مې لګېدلي شابه تادي وکړه منډه. سیده ورالم مخکې شئ ملګرو. چارو ته پته یې چنچڼې ما ته پته نه دلته یې ما وې که څوک دي شابه که راوځه چنچڼې بم در کوم سم درته نه ویم راوځه مه پټېږه. هو ته دلته پټه یې ما پرېږده ما تا ته څه ویل او ته څوک یې؟ زه ستا د پلار دښمن یم چې څه درته ویم هغه کوه ډېره چالاکي به نه کې. که یا دې اواز وکړو او یا دې د منډې کوشش وکړو نو ښه به نه وي. زه مخکې شه ګاډۍ له ځه شابه. ښه صحیح ده ځم ډزونه کې. تخپې وباسه کنی ولم دې په دې کپرۍ باندې. ودرېږه چېرته تښتې خریال بچې ته بچې. او بچ یم. ته څه کوې چې د کوره یوازې راوتې؟ تا ته پته نشته چې پلار د دښمني په سر اخیستي او دا کوټه سپي خو په هر ځای ګرځي. اوس په ډېر خیال کې نو څه وکړم زه خو په کور کې ډېره تنګه شوم. زما د یوې ملګرې سالګیره وه هلته لاړم نو څه وکړمه. بیا خیال کوه داسې د کوره راونوځې. ګیرې کا چې ونه تښتي جینۍ برامت کا او ځان بواله کا. تا ته چا وی چې دا جینۍ یوازې پرېږده که اوس تر باندې ونیسم غوږونه. نو زه څه وکړم زما بچي زما خبره مني هغه خو تا داسې عادت کړی دی چې زه ورته سړي بچی نه ښکارم. شابه اوس ټوله ګناه زما په سر راوله.
پولیسانو نیو زما بچکانو دپاره راغلی او هغه ډاکو یې وځغلولو. په دې کې پولیسیان راغله او هغه سره یې په لاس کې تمانچه ونیوه. هغه وویل که ډاکو دا دی. ښه داسې وې لورې چې زر ورشم داسې غول دې مړه. انسپکټر صاحب دا خو زما جګري یار دی، دا خو ډېر ښه انسان دی، ډبولی خو دې نه دی که نه؟ بس اسلمیه که نور لیټ شوی وي د بوټي څخه مې پیدا لکوو او بیا تا ته ښه پته ده د جینکو په معامله کې موږ د سړي نه سرمن وباسو. شکر دی چې په وخت راغلم، ډېر ټینشن دی، په لانجه اورېدلی یم. وایي اسلمیه دا چا ګیله مه کوه د بله، دا ما په خپله. تا ته خو ما وویل چې د پردو غولو نه ځان ساته او اوس د دې سړي سره روغ وکړه. مزید د لانجو نه په امان شې، د دې ډېر اوږده لاسونه دي موږ یې هم نشو رنډ کولی. ته ټیک په انسپکټر صاحب غټ غول مې خوړلي دي، خو زه څه چل کوم ځه، خدای دې خیر کړي. ماړه تاسې غولنې ښه په ارامه یاشي کوه او اوزګارې پلان کې پوه شه او لانجې پوه شه. ته صرف نوم چلوه اسلمې. وایي تب ته هغه ځای نه خیږي چې کوم ځای وربلېږي. راځئ چې څه وخورو، پرېږدوئ دا کیسې، ډېره ښه خوږې شوی یم. بس توريه یار خفه نه شې، دا پولیسان راځي کې ما ته موږي ټک وایي، د دې دپاره زما پې غواړم، خفه نه شې یار. نه نه اسلمیه دا زما څه وړاندې ځل خو نه دی، موږ د دې کیسو سره عادت یو چې بیا دې هم څه وجو ما ته وایي تابعدار یو. هلو آخر پاړو ودي پاپا بدماشانو ګیر کړی یم، ټرک کې خیجولی یم، هلکه خرپاړو. ګډونه ماشومانو د کهاني په دې ځای ختمه شوه. د دې کهانۍ را روان پارټ موږ په بله ویډیو ورکوو او که ویډیو خوښه شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ.